زمونږ کور زمونږ ټولګی د ښوونځیو ښوونیزې پرلپسې درسي خپرونې له 10 تر 12 ټولګي د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي درسونه هر ورځ یوه خپرونه له شنبې تر سه شنبې په پښتو او دري ژبو اوریدلی شئ. د همدې خپرونو ویډیوګانې په یوټیوب، ټلګرام ویبپاڼو AEPO تجلا او تجلا ټکی AF ویبسایټ کې لیدلی او هم اوریدلی شئ. که زموږ د خپرونو په اړه نظر یا پوښتنې لرئ، له موږ سره د واتساپ په دې شمېره اړیکه ونیسئ: 0039 اووه 45 99 841. سلامونه او نیکې هیلې ګران لیدونکو او اورېدونکو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د 10م صنف ریاضي مضمون ده، لومړی لوست ده او په دې لوست کې ډېر اساسي او مهم موضوعات تاسو ته تدریس کیږي. اول پیل کوو د افادو څخه. الجبري افاده څه ته وایي؟ الجبري افاده په اصل کې یوه الجبري جمله ده چې په دې کې متحولین شتون لري، په ده کې عددونه یا ضریبونه شتون لري او په دې افاده کې علامې شتون لري چې علامونه مقصد مثبت او منفي علامې ډېرې زیاتې مهمې دي. د الجبري افادو ډولونو ته راځو ګرانو. الجبري افادې چې دي عموما په 3 ډولو ویشل کیږي چې لومړی ناطق یا نسبتي ورته وایي، غیر ناطق یا غیر نسبتي او پولینومي دي. ناطق په دې معنی چې د پی پر کیو په شکل ولیکل شي، یعنی کسري بڼه ځان ته ونیسي. البته شرط یې دا دی چې باید مخرج صفر نشي، ځکه که مخرج صفر شو نو بیا مکمل افاده له منځه ځي. ځکه که پی صفر نه وي او کیو صفر شي نو پی چې په صفر تقسیم کو، پی خو حتما یو عدد دی، یو حد دی، یوه افاده ده. نو پی چې کله په کیو تقسیمیږي بیا افاده له منځه ځي. نو په دې خاطر باید په ناطقو افادو کې مخرج صفر نشي. چې مثال 3x منفي 15 پر 2x منفي 8، 3x منفي 15 د پی پر ځای راغلی او 2x منفي 8 د کیو پر ځای راغلی ده. نو ګورئ ګرانو، د ځان ته ناطق یا کسري بڼه ځان ته غوره کړې ده. غیر ناطق الجبري افادې هغه افادې دي چې د پی پر کیو په شکل نه لیکل کیږي. یعنی دلته وګورئ د پی پر کیو په شکل نه لیکل کیږي، په کسري شکل یې موږ نشو لیکلی او یا یې که هم لیکو تقسیمولی نشو. د دوو پولینومونو د خارجي قسمت په شکل نه لیکل کیږي، د دوو افادو د خارجي قسمت په شکل نه لیکل کیږي. څه معنی؟ که چېرته زه 3x په 6x باندې غواړم تقسیم کړم، دا فت اندازه نشم تقسیمولی. علت څه دی؟ ځکه 3x هم د جذر لاندې ده او 6x هم د جذر لاندې ده. تر څو چې دا د جذر څخه بهر نشي موږ تقسیم عملیه نشو ترسره کولی. نو په دې اساس باندې دلته موږ وایو چې دا غیر ناطق ده. یا په عامه اصطلاح هر کله متحول د جذر لاندې، نو دې ته موږ کومه افاده وایو؟ دې ته موږ غیر ناطقه افاده ویلی شو. په دې قسمت کې پولینوم لرو. دریم ډول افادې دي چې دا 3 شرطه لري. متحولینو توانونه باید کامل وسی. متحولین هم دغه x y دغه حروف چې په افاده کې راځي دې ته متحولین وایي. او په دې قسمت کې متحول باید په مخرج کې نه وسی او متحول باید د جذر لاندې نه وي. دې قسمت ته داس متوجه شئ 4x مربع منفي 6x مثبت 15 یو ثابت عدد د متحول نه لري. نو چې هر عدد متحول نه لري، متحول په توان د صفر دی. او دا قسمت کې x متحول دی چې توان نه لري، توان یو ده. نو اوس تاسو وګورئ د دې توان 2 ده، د ده یو ده او دا هم صفر ده. توانونه کامل عددونه دي. x هم د جذر لاندې نه ده، x مخرج کې نه ده. نو دې ته موږ وایو چې دا څه دی ګرانو؟ دا یو پولینوم دی. او دلته افاده موږ ته لږ وضاحت راکړی ګرانو چې 3x په توان د 15 منفي 2x منفي 4 دا یوه الجبري افاده ده. بالکل ده، ځکه چې په ده کې ضریبونه شتون لري. دغه 3 منفي 2 او 4 ته ثابت عدد وای او 3 او چې دي دا ضریبونه دي. x چې دی هغه متحول یا مجهول دی. بلې موضوع ته راځو. مونوم درجه ده ګرانو. د مونوم درجه موږ څه رقم تعریفوو؟ اول باید تاسو په دې پوه شئ چې خپله پولینوم چې دی که چېرته یو حد ولري، یعنې یوه علامه ولري یا مثبت یا منفي، هغه به یو حد دی. که چېرته داسې یو پولینوم چې هغه 2 حده ولري، بیا 2 علامې هلته موجودې چې یا مثبت یا منفي. او 3 حده په دې معنی چې ترینوم ورته وایي چې دې کې 3 حده شتون ولري. نو مونوم چې دی دا یو حده ته وایي. ګورئ ګرانو، دلته ما سره یو مونوم ده منفي 4x مربع وای په توان د 15. دا مونوم دی. په څه خاطر؟ ځکه چې یوه دانه علامه لري منفي او ضریب فرق نه کوي، زیات او کم شي، معمولا یو ضریب دی. او متحولین کېدای شي x y z هر څومره متحولین سي مشکل نه لري، مقصد علامه یوه علامه. نو د دې مونوم درجه به موږ څه رقم پیدا کوو؟ موږ به د متحولینو توانونه سره جمع کوو چې 2 جمع 15 کېږي 2 کېږي. د پولینوم درجې ته راځو. پولینوم درجه کې ګرانو موږ څه کوو؟ د پولینوم په درجه کې موږ تر ټولو لوړ مونوم پیدا
پیدا کوو، یعنې د مونوم لوړه درجه د پولینوم درجه ده. اوس دغلته ما یو پولینوم لیکلی ده، منفي 5x مربع وای مکعب مثبت 2x مکعب وای په توان د 4 منفي 8x وای. دا یو پولینوم ده ګرانډونکو چې دا پولینوم 3 حده لري. منفي 5x مربع وای مکعب دا اول حد ده چې د دې درجه چې دی کو 5 کېږي، مثبت 2x مکعب وای په توان د 4 دی بل حد ده چې درجه وکېږي، او منفي 8x په توان دی وای په توان دی چې یو جمع یو 2 کېږي. نو د ټولو حدونو درجې پیدا کړئ. تر ټولو لوړه درجه پکې د دوهم مونوم یا د دوهم حد ده. نو دلته موږ وایو چې د دې پولینوم مکمله درجه هم څو ده؟ و ده. که چېرته موږ ته ووایي چې د x له نظره یې درجه ووایه، لوړ x دلته کوم یو ده؟ x مکعب ده. د x له نظره یې درجه 3 ده، او که چېرته د y له نظره درجه وغواړي 4 ده. نو دې باندې انشاءالله چې تاسو پوه شوي اوسئ. د پولینوم ډولونو ته راځو. اول راځو ثابت پولینوم ته. ثابت پولینوم چې دی دا داسې یو پولینوم دی چې باید د پولینوم درجه 0 شي او یو ثابت عدد باید پاتې شي. داسې هم صحیح ده. موږ بل رقم تعریف ورته ویلی شو چې هغه پولینوم چې هلته د متحولینو ضریبونه 0 شي، یعنې ټول حدونه د منځه لاړ شي، یوازې یو ثابت عدد پاتې شي. مثال موږ ته راکړی 2 منفي 4 ضرب x مربع مثبت 5 منفي n ضرب x مثبت 14. وایي که چېرته دا یو ثابت پولینوم وي نو تاسو وایئ چې د m پر ځای څو وضع کړو او د n پر ځای څو وضع کړو. نو دې لپاره چې موږ دغه 2 منفي 4 دا د x مربع ضریب دی مکمل، او 5 منفي n د x ضریب دی. نو هر ضریب به مساوي د 0 سره کوي. 2 منفي 4 مساوي د 0 سره چې 2 دلته یوازې پرېږدو، منفي 4 د خواته انتقالو مثبت 4. اوس 2 د m سره ضرب حالت کې ده او د ضرب سرچپه عملیات شی د تقسیم ده. نو دواړه خواوې په دوو تقسیمو چې کله تقسیم کړئ نو دلته ګورئ ګرانډونکو 2 د 2 سره خلاصېږي، د m قیمت څو کېږي؟ 2 کېږي. انشاءالله تر دې قسمته تاسو پوه شوي اوسئ. او 5 منفي n هم مساوي د 0 سره کوم چې دلته 15 د خواته انتقالومه چې منفي n مساوي د منفي 15 سره کېږي. اطراف په منفي باندې تقسیمو ځکه زموږ منفي نه پکار، یوازې n هم پکار ده. د n قیمت هم څو شو؟ 15 شو. نو په دې قسمت کې تاسو انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. ښه، یو زده کوونکی سوال لري ګرانډونکو، وګورو چې څه سوال ده شی ده. معلم صاحب که چېرته موږ د m او n پر ځای قیمت وضع کړو، آیا متولین له منځه ځي او که نه ځي؟ ښه، زده کوونکي پوښتنه دا ده ګرانډونکو، وایي که چېرته موږ د m او n پر ځای قیمت وضع کړو، آیا واقعا دغه متحولین د منځه ځي که نه ځي؟ نو دا به موږ اوس عملا دلته وګورو. ګرانډونکو دلته د m پر ځای 2 وضع کوم. دلته وګورئ 2 ضرب 2 4 4 منفي 4 0 0 ضرب x مربع مکمل x مربع له منځه لاړه. او د n پر ځای وایي که چېرته قیمت وضع کړو نو 15 منفي 15 0 0 ضرب x 0. نو x هم د منځه ځي، x مربع هم د منځه ځي، یوازې ثابت عدد پاتې کېږي چې په دې باندې انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ. بل راځو صفري پولینوم ته. صفري پولینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي چې ټول حدونه یې 0 شي، ثابت پولینوم نه اوسي. مثلا که چېرته په ثابت پولینوم کې دغه ثابت حد هم 0 شي نو هغې ته بیا موږ صفري پولینوم وایو. د صفري پولینوم عمومي شکل چې دی px مساوي 0 سره ده. که دې قسمت کې تاسو مثال ته وګورئ b منفي 4 ضرب x مکعب منفي 2c مثبت 4 ضرب x مثبت a منفي b مثبت c. ګورئ ګرانډونکو دلته موږ ته ویلي که چېرته دا یو ثابت پولینوم نه بلکې صفري پولینوم. که چېرته دا صفري پولینوم وي یعنې تاسو د a قیمت د b قیمت او د c قیمت تاسو پیدا کړئ. یعنې د a پر ځای د b پر ځای او د c پر ځای کوم عددونه موږ وضع کړو تر څو مکمل حدونه د منځه لاړ شي او پولینوم په اخره کې جواب یې 0 شي. نو دې لپاره به موږ هر ضریب مساوي د چی سره کوو؟ مساوي باید د 0 سره کوو. b منفي 4 مساوي 0 سره چې د b قیمت 4 کېږي، او 2c مثبت 4 مساوي د 0 سره چې دې قسمت کې دقیق متوجه شئ. دلته ما 2c مثبت 4 مساوي 0 سره په 4 مې خواته انتقال کو چې منفي 4 ترې جوړ شو، او اوس اطراف په 2 باندې تقسیموم، 2 د 2 سره خلاصېږي، منفي 4 تقسیم پر 2 باندې کېږي منفي 3. نو د c قیمت څو شو؟ منفي 3 شو ګرانډونکو. او په دې قسمت کې راځو ثابت عدد a منفي b مثبت c ټول په ثابت عدد کې حسابېږي. نو دا برابر مساوي د 0 سره کو، او د a قیمت نه لرم هغه سره کار مه لرئ. د b قیمت پر ځای 4 وضع کو، او د c پر ځای هم څه وضع کو؟ منفي 3 وضع کو. چې د c پر ځای منفي 3 وضع کو دا څو کېږي؟ منفي 3 کېږي. نو دلته اوس وګورئ منفي 4 او منفي 3 هم علامه دي سره جمع که منفي 2 کېږي، او کله چې منفي 2 اخواته انتقال کوم د نه څو جوړېږي؟ مثبت 2 جوړېږي. نو د a قیمت 2 شو، او د b قیمت 4 او د c قیمت منفي 3 شو. دا قیمتونه چې تاسو وضع کړئ ټول صفر کېږي. ورته وګوره 4 منفي 4 0 0 ضرب x مکعب 0 2 ضرب c یعنی 2 ضرب منفي 3 منفي 4 مثبت 4 0 او a په ځای څو وضع کوو؟ a په ځای وضع کوو. و منفي 4 کېږي 3 او 3 منفي 3 مې څو کېږي؟ 0 کېږي. نو مکمل پولینوم په دې قیمتو سره 0 کېږي. بلې موضوع ته راځو کامل پولینوم. کامل پولینوم د نوم څخه معلومیږي چې یعنې ټول تاوانونه باید موجود وي، د لوړ نه تر کوچني پورې یا د کوچني نه تر لوړه پورې ټول تاوانونه باید موجود وي. په دې مثال کې تاسو متوجه شئ لوړ تاوان څو دی؟ 4 دی. 4 پسې څو راځي؟ 3 راځي، 3 شته دی. ورپسې څو راځي؟ 2 دی، 2 شته ده.
ورپسې یو راځي یو هم شته ده x په تاوان د یو توان چې ونه لري یو ده او ثابته ده چې متحول نه لري متحول په توان د صفر ده نو د څلور نه نیولې تر صفره پورې ټول توانونه موجود دي نو دې ته موږ وایو چې دا کامل پولینوم دی او ناقص پولینوم چې دی برعکس د لوړ نه کوچني پورې توان نه کامل نه یو دانه دوه دانې پکې نه وسي یعنې ناقص وسي مثلا منفي 5x په توان د څلور مثبت 2x د دې توان یو دی او اته متحول نه لري متحول په توان د صفر دی نو تاسو وګورئ څلور شته درې نشته درې چې نشته دا یو دانه چې پکې نو تاسو مونږ وایو چې دا ناقص پولینوم دی کامل نه دی بلې موضوع ته راځو منظم او غیر منظم پولینوم ته منظم او غیر منظم په دې معنی چې یا د توانونه په نزولي شکل ترتیب شوي اوسي او یا توانونه په سودي شکل نزولي شکل په دې معنی د لوړ نه ښکته خواته او سودي په دې معنی د ښکته نه پورته خواته اوس دې مثال ته تاسو متوجه شئ د 5 نه چیرته راغلی ده د 5 نه 4 ته راغلی ده 4 نه 3 ته راغلی ده له 3 نه 2 ته راځي 2 ته د 2 نه 1 ته او د 1 نه 2 ته راغلی 0 ته د لوړ نه کوچني خواته همداسې ترتیب لري نو دا نزولي ترتیب هم لري او دې ته موږ منظم پولینوم ویلی شو که چېرته برعکس حساب کو د 0 نه 5 خواته نو بیا هغې ته سودي وایي او دلته وګورئ ګرانوونکو غیر منظم ته د 3 نه راغلی د 0 ته ښکته راغلی بیا د 0 نه بېرته 2 ته تللی پورته تللی ده بیا د 2 نه بېرته بیا ښکته راغلی نو ترتیب یې درست نه دی نه نزولي دی او نه سودي دی نو ناقص پولینوم هغه پولینوم دی چې نه نزولي او نه سودي وسي بلې موضوع ته راځو د پولینومو جمع تفریق ته ګرانوونکو البته په دې قسمت کې معادل پولینومونه دي چې معادل پولینومونه ډېر اسانه دي که چېرې دوه پولینومونه چې د هغې ټول حدود سره یو شانته ضریبونه یې متحولین او د متحولینو توانونه ټول هر څه سره یو شانته نو هغې ته موږ معادل یا مساوي پولینومونه ویلی شو چې مثال تاسو په کتاب کې لیدلی شئ جمع تفریق ته راځو په جمع تفریق د پولینومونو کې دوه مهمې قاعدې دي چې اوله قاعده دا ده چې هم علامه حدونه باید جمع شي او علامونه یې ونیول شي او مختلف علامه حدونه چې دي چې علامې سره یو شانته نه دي په هغې کې به تاسو علامه د غټ عدد نیسئ د غټ حد به نیسئ او دا به سره تفریق کوئ ته چې دا د جمع قانون ده نو په دې قسمت کې تاسو متوجه شئ a مساوي کېږي منفي 3x مربع مثبت 6x مثبت 2 او b مساوي کېږي مثبت 8x مربع منفي 4x مثبت 15 a مثبت b وایي تاسو پیدا کوئ نه د a پولینوم او b پولینوم سره جمع کوئ منفي 3x مربع چې دی دا او مثبت 8x مربع دا سره مشابه حدونه دي مشابه حدونه هغه حدونه دي چې د متحولین او د متحولین توان سره یو شان دي ایوازې موږ مشابه حدونه کولی شو جمع تفریق کو خو په دې قسمت کې مختلف علامه دي علامه د 8x مربع نه نیسم مثبت او دا اتونه چې 3 کم کو 15 مثبت 15x مربع او منفي 4x مثبت 6x علامه د مثبت نیسم او 6 نه 4 لار شي 2 کېږي 2x او مثبت 2 مثبت 15 هم علامه دي مثبت نیسم 2 او 15 کېږي و کېږي دا د جمع عملیه وه د تفریق په عملیه کې a پولینوم b پولینوم دواړه پولینومونه موږ ته راکړي دي البته د تفریق په عملیه کې ګرانوونکو یو فرق یا توپیر موجود دی چې هغه دا دی چې باید تاسو مخکې له نه چې تفریق عملیه اجرا کوئ باید تاسو د b د پولینوم یا د دوهم پولینوم علامې باید تاسو تغییر کړئ ولې ځکه چې دغه منفي b چې ویلی ده دا په دې معنی چې منفي د b سره ضرب کېږي نو په دې خاطر د 8x مربع علامه منفي و ما مثبت ونیوله او په دې قسمت کې د 2x علامه مثبت و ما منفي کړه تغییر مې کړه او د دې منفي شلو ماته مثبت شل جوړ کړه اوس پخوانیو علامونه به تېرېږي نوو علامو پسې به ګرځي مثبت مثبت یو مثبت او 8 او 15 څو کېږي ګرانوونکو 14 او x مربع خپله منفي 6 منفي 9 کېږي منفي 14x او مثبت 10 مثبت شلم کېږي مثبت 10 کېږي ګرانوونکو انشاءالله چې تر دې دمه پوه شوي اوسئ پولینومونو ضرب ته راځو د پولینومونو په ضرب کې درې حالتونه دي اول حالت چې دی د مونوم ضرب د مونوم سره ده سره رقم به دا موږ ضربوو منفي 3x مربع ضرب مثبت 2x مربع دلته به اول تاسو علامې ضربوئ یوه خبره په یاد ولرئ چې منفي ضرب منفي مثبت کېږي او مثبت ضرب مثبت هم مثبت کېږي یعنی هم علامه چې سره ضرب کو هغه مثبت کېږي او مختلف علامې چې سره ضرب کو منفي کېږي نو په دې قسمت کې منفي ضرب مثبت منفي 3 په 2 کې شپږ او x مربع ضرب x مربع د طاقت د قوانینو په اساس x نه یو نیسو توان سره جمع کوو چې x په توان 4 کېږي د مونوم ضرب په پولینوم کې یعنی دا یو مونوم ده او دا هم یو پولینوم ده نو تاسو به کوئ چې دغه 15x مربع په نوبت سره په هر یو حد کې ضربوئ منفي ضرب مثبت کېږي منفي 15 په 2 کې کېږي 10 او x مربع x په توان د 4 کېږي منفي 15x مربع منفي ضرب مثبت منفي کېږي 15 په شپږو کې 10 کېږي او x مربع ضرب x مکعب کېږي او منفي ضرب مثبت منفي کېږي 2 15 کې 10 کېږي 2 متحول نه لري دا خو لري x مربع سره اضافه کوو د پولینوم ضرب په پولینوم کې یعنې که چېرته 2 حده ضرب په 2 حده کې یا 3 حده ضرب په 3 حده کې داسې به څه رقم باید ضربوو مثبت 3x منفي 2 په یو قوس کې او مثبت 5x مثبت 4 په بل قوس کې دا دوه پولینوم ضرب د پولینوم ده نو تاسو به داسې کوئ چې د اول قوس لومړی حد څو دی 3x دا په نوبت سره په ټولو حدو کې ضرب کوئ د دې نوبت چې کله خلاص شو بیا به تاسو منفي 2 راولئ د ټولو حدو سره به یې ضرب کوئ په آخره کې به ساده سازي جمع تفریق وکړئ جواب لاسته راځي
مثبت ضرب مثبت کېږي مثبت او 3 5 15 x ضرب د x مربع او مثبت 3x چې د 4 سره ضرب کو کېږي مثبت 12x اوس د منفي 2 نه بعد د منفي 2 چې د 15x سره ضرب کوم کېږي منفي لس x او منفي ضرب منفي ضرب مثبت منفي او 2 په 4 کې 8 کېږي. اوس دلته 15x مربع سره کار نه لري فقط دغه دواړه جمع تفریق کېږي مختلف علامه دي علامه مثبت ونیسه 2x نو زموږ جواب کېږي 15x مربع مثبت 2x منفي 8 دا د جواب کېږي. خو ګرانډونکو راځو تقسیم عملیه ته او تقسیم عملیه کې مونږ کوم مراحل په نظر کې نیسو او ترکیبي تقسیم هم یو ځای ورسره کاروم چې تاسو پوه شئ. د تقسیم په عملیه کې اولین کار چې دی ګرانډونکو تاسو باید د غټ پولینوم یا د عمومي پولینوم یا د مقسوم چې دی ګرانډونکو د دې هغه توانونه باید کامل وي یعنی د لوړ نه کوچني خواته ټول باید منظم وي ترتیب مو لري او کامل مو سي. نو دا پولینوم لیکل شوی د 4x مربع 4x مکعب منفي لس x مربع مثبت 12x مثبت شپږ تقسیم 2x مثبت 1. نو دلته قانون سره رقم ته د قانون داسته چې تاسو به اول حد تقسیم پر اول حد کوي. د دې اول حد څو دی 4x مکعب او د دې اول حد څو دی 2x 4x مکعب تاسو په 2x باندې تقسیم کوي کله چې تقسیم کو د دې جواب راوځي مثبت 2x مربع دا به راوړی دلته به په خارجي قسمت کې ولیکئ. اوس دغه 2x مربع په نوبت سره دواړو کې ضرب 2x مربع چې ضرب 2x شي کېږي 4x مکعب او 2x چې ضرب یو شي کېږي 2x مربع به تخپل الله سره راځي. دلته په دې خاطر چې عملیه تفریق د علامو ته باید تغییر ورکو علامو ته چې تغییر ورکو نو د لومړني حدونه سره اختصاري خلاصيږي. د تقسیم په عملیه کې دا قانون دی باید یو حد په مرحله کې د منځ لاړ شي. نو په دې مرحله کې 4x مکعب د منفي 4x مکعب سره د منځ ځي او منفي لس x مربع او منفي 2x مربع کېږي منفي 12x مربع مثبت 12x نوبت د هغه راښکته کوي او د نور سبب بیا عین قانون تطبیق کوي. منفي 12x مربع اول حد دی او د دې اول حد 2x دی منفي 12x مربع چې په 2x تقسیم کوي کېږي شپږ x منفي شپږ x منفي شپږ x بدل ته ولیکئ بیرته بای پاس ضرب کوي منفي شپږ x ضرب 2 کېږي منفي 12x مربع او منفي شپږ x ضرب مثبت 1 کېږي منفي شپږ x. علامو ته تغییر ورکوم منفي مثبت او 12x مربع د منفي 12x مربع سره خلاص شو مثبت 12x او مثبت شپږ x مثبت 18x کېږي. نوبت د شپږو د شپږ به راښکته کوي ګرانډونکو او دې نه وروسته به مثبت 18x بیا هماغه قانون دی مثبت 18x به په 2x باندې تقسیم کړي نتیجه به دلته ولیکئ صحیح ده 18x چې په 2x تقسیم کړي 18 تقسیم 2 9 کېږي x د x سره ځي نتیجه مې ورته دلته ولیکله. اوس به دا بیرته ضرب کړئ 9 په 2 کې 18 او x خپله 18x او 9 په 1 کې 9. اوس علامو ته تغییر ورکوو مثبت منفي دا به اختصار شي دلته به پاتې شي منفي 3 باقي مانده ده او دې قسمت کې تاسو 2x مربع منفي شپږ x مثبت 9 وینئ دا حاصل تقسیم ورته ویل کېږي. ګرانډونکو موږ کولی شو تقسیم سوال نه بدون د دې نه چې د عمومي تقسیم په طریقه حل کړو کولی شو ترکیبي تقسیم په مرسته یې هم حل کړو. ترکیبي تقسیم څه رقم ته ده یو بل مثال موږ ته راکړی وی 4x په توان د 4 منفي 15x مربع مثبت 2x منفي 3 تقسیم x منفي 2. دلته به تاسو اول د x قیمت پیدا کړئ x منفي 2 مساوي د 0 سره ګورئ x منفي 2 مساوي د سره 0 سره دلته د x قیمت څو شو 2 شو او دلته اوس راځو د دې پولینوم ضریبونه راخلو ضریبونه د x په توان د 4 ضریب څو دی 4 ده د x مکعب نشته دی x مکعب چې نشته د هغې په ځای 0 او x مربع ضریب څو دی منفي 15 د x ضریب څو دی 2 او ثابت عدد څو دی منفي 3. په دې طریقه کې تاسو معمولا اول حد ښکته کېږي اول حد څو دی 4 به راښکته کوي او دا به د دې سره ضربېږي د x قیمت مې دلته لیکلی 4 په 2 کې مې څو کېږي 8 کېږي. اوس به یې جمع کوي که جمع کېده جمع کوي که تفریق او تفریق کوي تاسو قانون نه خبر هستئ نو 0 جمع 8 بیرته 8 کېږي. اوس به بیا 8 دې سره ضرب کړي 8 په 2 کې 14 مثبت منفي 15 دی او دا مثبت 14 دی علامه غټ عدد نه نیسو او 14 نه 15 شي 11 بیا مثبت ضرب مثبت او 2 11 مې دی 2 مثبت 2 مثبت 2 مثبت 4 اوس بیا 4 د دې سره ضرب وګرځندل خو دقیق متوجه شئ نه په عمودي شکل باندې جمع تفریق دی او په مایل شکل ضرب دی په عمودي شکل جمع تفریق په مایل شکل ضرب ده دې تم پامي. نو په اخره کې 4 شکل 2 سره ضرب کو 8 کېږي 8 منفي 3 او مثبت 8 مثبت 15 د دې باقي مانده کېږي او حاصل تقسیم په تقسیمي ترکیبي تقسیم کې څه رقم لاس سره وړو دا به داسې لاسته راوړئ چې متحول به د خپله پولینوم نه راخلی او ضریب به یې دیز نه راخلی. البته دلته 4x په توان د 4 دی خو زه به دا مکعب ونیسم ځکه یو حد په باقي مانده کې د منځه لاړو نو په دې خاطر یو حد باقي مانده ونیو نو موږ به وویو 4x مکعب مثبت 8x مربع مثبت 12x او مثبت 4 شم ثابت عدد کې حسابېږي. په ترکیبي تقسیم باندې انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ ګرانډونکو او ځینې وخت ګران زده کوونکي سوال لري چې وګورو سوال د دې څه شی دی استاذه موږ کولی شو چې بدون تقسیم باقي مانده ترلاسه کړو. ها ګران زده کوونکي موږ نه پوښتنه وکړه چې استاد موږ کولی شو بدون د دې نه چې د تقسیم عملیه اجرا کړو بدون د دې نه تقسیم عملیه اجرا کړو
باقی مانده ترلاسه کولی شو که نه شو؟ بله مونږ کولی شو ګرانډونکو د یو قضیه لرو موږ د باقی مانده قضیې په نامه چې دغې باقی مانده قضیې په مرسته موږ کولی شو پرته له دې نه چې موږ تقسیم عملیه اجرا کړو کولی شو چې باقی مانده لاسته راوړو. مثلا په همدې پولینوم کې باقی مانده څو ده 45 ده په دغه حالت کې. نو اوس به موږ راځو دا به پیدا کړو. څه رقم به پیدا کړو ګرانډونکو؟ اوس ورته ښه دقیق متوجه شئ. اوس راځو ګرانډونکو دلته ایکس قیمت موږ تیار پیدا کړی 2 دی. دغه 2 به راواخلئ تاسو به یې په پولینوم کې وضع کړئ. څه رقم یې وضع کوئ تاسو ورته دقیق متوجه شئ. دغه 2 چې ما قیمت راوستلی دی دغه 2 دا به په دې پولینوم کې وضع کړئ. په دې پولینوم کې باید څه رقم وضع کړئ؟ 4 ضرب 2 په توان د 4 منفي 15 ضرب 2 په توان د 2 مثبت 2 ضرب 2 منفي 3 چې دا مال ته تاسو ته وضع کړی ګرانډونکو چې 2 په توان د 4 مې د 14 کېږي 14 ضرب 4 4 شپېته منفي دام شل کېږي چې 4 شپېته نه شل شي 4 څلوېښت او مثبت دلته 4 دا منفي 3 چې مکمل د دې نتیجه څو راوځي 15 څلوېښت راوځي. نو د باقی مانده قضیه چې ګران زده کوونکي پوښتنه وکړه چې آیا استاد مونږ کولی شو چې پرته له دې نه چې د تقسیم عملیه ترسره کړو آیا کولی شو باقی مانده ترلاسه کړو؟ بله مونږ یې کولی شو. په دې خاطر مونږ د باقی مانده قضیه لرو. انشاءالله تر دې دمه پوه شوي اوس. کارتیزني مستوي ته راځو. کارتیزني مستوي څه ته وایي ګرانډونکو؟ خپل اول تاسو باید د دیکارت دستګاه وپېژنئ. د دیکارت دستګاه په دې معنی چې 2 محورونه دي په دې شکل تقاطع کړې ده او د 90 درجې زاویې ترمنځ جوړه شوې ده، یعنې په عمود شکل چې په دې محورو کې یو محور ته ویو ایکس او ایکس. ایکس او ایکس ورته په دې خاطر ویو چې یعنې راسته خوا مثبت ایکس ده او وسط یې 0 ده او د خوا منفي ایکس، او یا وای او وای چې 2 محورونه دي او دې ته دستګاه دیکارت وایي. نو دغه د دیکارت دستګاه ګرانډونکو مستوي دغه سطح یا همواره سطح په 4 برخو ویشل ده چې دې ته اوله ناحیه د دویمه ناحیه د دریمه او د څلورمه ناحیه. هر نقطه په کارتیزني مستوي کې 2 مختصي لري، یو د ایکس قیمت لري یو د وای قیمت لري چې په دې قسمت کې موږ ته د پی ټکی راکړی -3 او -2. -3 د ایکس مربوط کېږي، یعنې تاسو به د 0 نه چپ لاس ته 3 مساوي واحده د خواته راشئ -3 او -2 په دې معنی چې پاس خواته 2 مساوي واحده ده، ټول واحدونه باید سره مساوي. -2 دلته راشئ. کله چې نقطې نښه کړئ دا به داسې امتداد ورکوي او ایکس ته به هم امتداد ورکوي د وای مطابق. هر ځای کې چې قطع کړه همالته نقطه تعیین شوه او د کیو نقطه چې ده هغه -1 او -2 ده چې -1 د ایکس قیمت ده او -2 د وای قیمت ده چې د ایکس په محور تاسو -1 نښه کوئ او د وای په محور باندې -2 نښه کوئ. کله چې نښه کړه همدې ته امتداد ورکوي او هر ځای کې چې قطع کړو همالته د چی نقطه ده ګرانډونکو د کیو نقطه ده چې -1 او -2 کېږي. ضرب د کارتیزني مستوي ضرب د ګرانډونکو چې موږ کولی شو 2 سیټونه سره ضرب کو یا 2 سیټونه چې هغې کې د ایکس وای قیمتونه موجود دي موږ کولی شو دا سره ضرب کو. دلته ضرب نه مطلب دا نه ده چې ته به 1 ضرب 3 کوي، نه، دلته به مرتبه جوړې رامنځته کوي. مرتبه جوړه په دې معنی لکه په دې نقطه کې د پی په نقطه کې یو ایکس قیمت دی یو وای قیمت دی، همدغه 2 قیمت یوه جوړه شوه. نو دلته هم ای ضرب بی په دې معنی چې دلته باید موږ جوړې کړو، یعنې مرتبه جوړې باید رامنځته کړو چې دلته یو د 3 سره یوه جوړه وبخښئ یو د 3 سره ښه دقیق متوجه شئ، یو د 2 سره 3 سره دا یوه جوړه شوه او یو د 4 سره دا بله جوړه، بیا د 2 نوبت دی 2 د 3 سره بله جوړه او 2 د 4 سره بله جوړه. نو دغه غټ قوس چې تاسو وینئ دا د دې ضرب دی، همدې ته د کارتیزني مستوي ضرب ویل کېږي ګرانډونکو. راځو رابطې ته. رابطه څه شی ده؟ رابطه د مرتبو جوړو سیټ دی چې ایکس وای قیمتونه سره ارتباط ولري. اوس دلته دقیق متوجه شئ بل تعریف یې که چېرته وایي موږ د ای ضرب بي یعنی د کارتیزني مستوي ضرب یو سیټ له موږ سره موجود دی، د ای ضرب بي سیټ موجود دی موږ سره، نو که چېرته موږ د ای ضرب بي هر فرعي سیټ را پیدا کړو هغه د دې رابطه ده، یعنې په دې معنی که چېرته موږ ای او بي سره ضرب کړو او بیا د دې د ضرب د سیټ څخه موږ چې جوړ کړو فرعي سیټونه جوړ کړو، نو هر فرعي سیټ یوه رابطه ده د ای په بي کې. څه رقم ګرانډونکو ګورئ ورته مثلا د ای عناصر دی ایکس او وای او د بي عناصر دی 1 او 2. اول دا موږ ضرب کوو، ضرب په دې معنی چې ایکس د 1 سره ایکس د 2 سره وای د 1 سره او وای د 2 سره 2 سره، دا د دې د ای ضرب بي سیټ جوړ شو. اوس د دې سیټ څخه زه غواړم فرعي سیټونه جوړ کړم. فرعي سیټونه په دې معنی داسې یو سیټ جوړ کړئ چې د هغې عنصر یا د هغې جوړه په دې پاس سیټ کې موجوده وي. مثلا R1 لومړی اړیکه جوړوم، لومړی رابطه د دې څه رقم جوړو R1 مساوي کېږي x1 یوه جوړه x2 بله جوړه. چې دلته متوجه اوسئ دغه هره جوړه فکر کوئ یو عنصر ده، نو دغه عناصر پاس شته دی بلکل شته دی، نو دا د دې یوه رابطه ده. R1 دلته یوه رابطه ده، A په B کې یوه رابطه ده. R2 څه شی ده ګرانډونکو؟ R2 کې هم یوه جوړه هم رامنځته کړې ده Y1
وای او ورسره یوه جوړه هم نیولې ده، مشکل نشته. همدا یوه جوړه دلته پاس په سیټ کې شته ده، نو R2 هم یوه رابطه ده A په B کې. R3 په همدې شکل ګورئ دوستان، وای او 2 نیول دي چې وای او 2 پاس شته دی دلته، نو دا هم یوه اړیکه ده، رابطه ده. او R4 هم په همدې شکل. دې قسمت کې ګران دونکو یوه رابطه یې موږ ته راکړې ده، او په دې رابطه کې موږ څو جوړې لرو، یو X، 2X، یو Y او 2Y. او موږ ته وایي چې تاسو دلته ډومین د R، ډومین د R څه معنی؟ یعنی د رابطې د تعریف ناحیه، ډومین د تعریف ناحیه ته وایي. نو د تعریف ناحیه څو کېږي؟ او رینج R په دې معنی یعنی د قیمتونو ناحیه. یوه خبره زده کړئ ګرانو زده کوونکو او لیدونکو چې ډومین چې دی دا د ناحیې تعریف ده. ناحیې تعریف په دې معنی د X قیمتونو ته ویل کېږي، او رینج چې دی دا د Y قیمتونو ته ویل کېږي. نو اوس که چېرته موږ د دې رابطې څخه غواړو چې ډومین پیدا کړو، موږ به د دې قیمتونه رابیل کړو، البته تکرار به نه راولئ. یو د X قیمت دی، همیشه اول X قیمتونه دي، یو 2 چون تکرار دي نو یو ځل یې نیسو. او رینج چې پیدا کوو د Y قیمتونه راخلو. د Y قیمتونه په دې معنی چې د Y په ځای کې چې کوم عددونه راغلي هغه راخلو. دویم موقعیت د چا دی؟ د Y دی، د هغې په ځای X راغلی، X نیسو. او دویم موقعیت د چا دی؟ د Y دی چې خپله Y راغلی ده. نو X او Y د دې رینج دی، او یو او 2 چې دی دا د دې ډومین دی. راځو ګران دونکو تابع ته. تابع چې دی ګران دونکو، تابع موږ داسې تعریفوو چې یوه قاعده، یوه رابطه ده چې دوو کمیتونو ته ارتباط ورکوي. مثلا موږ یو مربع مساحت په نظر کې نیولی، دغه د مربع مساحت چې دی ګران دونکو دلته مربع کې موږ 4 زولې لرو، ټول زولې سره مساوي دي. او کله چې موږ د دې مساحت پیدا کوو باید دغه زولې سره ضرب کړو، یعنی طول ضرب عرض کړو، یا پایم اصطلاح یوه زولې باید مربع شي. نو اوس دلته تاسو دقیق متوجه شئ، دلته دغه زول تر څو چې دغه زولې اندازه موږ ته رانکړي موږ کولی شو مساحت پیدا کړو، نشو کولی. نو دلته ښه دقیق متوجه شئ، موږ ته ویل دي چې A مساوي کېږي X مربع، چې دلته X چې دی ګران دونکو دا متحول دی، او A چې دی تابع ده. تابع په دې معنی ګران دونکو چې تر څو X قیمت وانخلي A قیمت اخیستلی نشي. نو په دې خاطر موږ ویو چې A مساوي X مربع، دلته د مساحت او د زول ترمنځ یو ارتباط رامنځته شوی دی. یا مثلا د نفوس او د وخت ترمنځ، د وخت په تېرېدو یو مثال راوستی په کتاب کې چې د وخت په تېرېدو نفوس زیاتېږي، یعنې په دې معنی چې دلته وخت او نفوس دا یو بل سره ارتباط لري، یعنې تابع دي. کوم یو تابع دی او کوم یو نه دی؟ وخت چې دی دلته متحول دی، او خو دغه نفوس چې دی دا تابع دی، یعنې هر څومره وخت زیات تېرېږي یا نفوس کمیږي یا زیاتېږي. په دې بل قسمت کې متوجه شئ چې ګران دونکو چې تابع د مرتبه جوړو سیټ دی، چې لومړی سیټ هر عنصر د دویم سیټ له یو عنصر سره ارتباط لري. دا په دې معنی چې باید د X عناصر تکرار نشي. تابع داسې یو سیټ، داسې یو مرتبې جوړې چې د X عنصرونه تکرار نشي. دا تعریف هم صحیح دی. او یا د هر X په مقابل کې یوازې یو Y موجود دی. د هر عنصر د لومړي سیټ د هر عنصر په مقابل کې په دوهم سیټ کې یو عنصر موجود دی، دوه عنصره موجود نه اوسي، یعنې هر X په مقابل کې یو Y موجود دی. مثلا یوه رابطه یې موږ ته راکړل د S مساوي کېږي 1 4 2 3 3 2 4 دی. آیا دا یوه تابع کېدای شي؟ بالکل. ګورئ د X عناصر ته یې وګورئ، 1 2 3 4 د X عناصر یې نه دي تکرار شوي. نو په دې معنی چې یعنې د X په مقابل کې یوازې یو Y موجود ده. نو په دې خاطر دې ته موږ ویل چې دا تابع ده. اوس په دې تابع کې موږ ته ویل د تعریف ناحیه پیدا کړئ، ډېر اسانه، تاسو به د X قیمتونه جدا کړئ، او رینج یعنې د قیمتونو ناحیه په دې معنی چې د Y قیمتونه ترې جدا کړئ. اول قیمتونه چې دي هغه د X دي، 1 2 3 4 دا د دې ناحیې تعریف کېږي. او دلته وګورئ 2 او 3 ګران دونکو چې 2 3 بیا تکرار راغلی دی ځکه مې ونه نیو. نو 2 او 3 چې دي ګران دونکو دا د دې څه کېږي؟ دا د دې د قیمتونو ناحیه کېږي، چې البته 4 هم پکې شاملېږي ځکه په اول سیټ کې تاسو وګورئ 4 هم شته دی، 4 هم د Y په ځای راځي، 3 او 2. نو په دې انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ. د تابع د لیکلو طریقه ده چې تابع موږ کولی شو په 4 طریقو ولیکو. یو شفاهي ډول دی، یو شفاهي ډول په دې معنی مثلا زه په لفظي شکل وایم چې د Y تابع مساوي کېږي 2X مثبت 3. دا په شفاهي شکل ویل، دا هم یوه طریقه ده، یا د عبارت په شکل موږ لیکلی شو. دویمه طریقه چې دا عددي ده. عددي په دې معنی چې موږ تابع ته قیمت ورکوو. مثلا دې قسمت کې تاسو وینئ 1 2 3 4 او 1 4 9 14 چې دا عددي شکل دی، یعنې جدول په شکل باندې ښودل شوی ده. او بل چې دی مشاهده ده ګران دونکو، چې مشاهده په دې معنی چې ګراف یې موږ رسم کړو، چې ګراف موږ کولی شو بیا د نقطو په تعینولو سره رسم کړو، چې دې قسمت کې ګراف هم د دیکارت په دستګاه کې رسمیږي. انشاءالله چې تر دې دمه پوه شوي اوسئ. د تابع د تعریف ناحیه. د تابع د تعریف ناحیه څه معنی؟ خپله تعریف ناحیه نه د X قیمتونو ته ویل کېږي. مثالونو ته یې راځو ګران دونکو، Fx مساوي کېږي 3x مربع مثبت 6x منفي 2. دلته ځکه دا تابع پولینومي ده نو X کولی شي چې هر ډول قیمت واخلي. نو په دې خاطر ډومین د F یا ډومین ناحیې تعریف د FIR دی، یعنې حقیقي عددونه دي، مشکل نه لري. یا منفي لایتنایي نه تر مثبت لایتنایي هم ښودلی شو. په دویم مثال کې کسري تابع ده. په کسري تابع کې مخرج
باید خلاف د صفر شي. کله چې مخرج خلاف د صفر شي نو موږ وایو چې ناحیې تعریف د دې کېږي ټول حقیقي عددونه. دغه خط چې وینئ دا په دې معنی چې داسې چې آی آر داسې چې ایکس خلاف د څه شي وي صفر وي. او په دې قسمت کې ګران زده کوونکی سوال لري چې سوال یې وګورو چې څه دی. استاد ولې مخرج خلاف د صفر کیږي؟ ها ګران زده کوونکي پوښتنه وکړه چې استاد ولې مخرج خلاف د صفر کیږي. په دې خاطر چې مخرج خلاف د صفر په دې خاطر کیږي چې عدد تقسیم پر صفر لایتنهی کیږي، د منځه ځي، تابع د منځه ځي. نو په دې خاطر باید مخرج خلاف د صفر وي چې ډېره ښه پوښتنه یې وکړه. انشاءالله تاسو پوه شوي اوسئ. بل راځو دریم مثال ته وایي مساوي کیږي جذر د x منفي 4. جذر البته درجه جفت ده، دې ته پامي. نو کله چې د جذر درجه جفت د ناحیې تعریف د پیدا کول دپاره مونږ دغه د جذر لاندې مجذور دا لوی مساوي د څه شي نه نیسو؟ لوی مساوي د صفر نه نیسو. چې دلته x قیمت چې پیدا کوو منفي 4 راخواته وړو کیږي لوی مساوي د 4 څخه. دا ناحیې تعریف کولی شو چې د سټ په شکل ولیکو، یعنی x کولی شي شامل شي ټول حقیقي عددونه واخلي داسې چې لوی مساوي د 4 نه. لوی مساوي د 4 نه دا شرط دی. یا داسې لیکلی شي یا داسې ولیکل. متوسط قوس د 4 نه تر مثبت لایتنۍ پورې. متوسط قوس په دې معنی نه خپله 4 اخیستی شي، 4 شامل دي عین تر مثبت لایتنۍ پورې. د تابع پیژندل د ګراف له نظره موږ به داسې کوو چې د وای له محور سره به موږ یو موازي کرښه رسمه کړو. که چېرته دغې کرښې ګراف په یوه نقطه کې قطع کړو نو تابع ده، که په 2 نقطو کې یا 3 نقطو کې قطع کړو نو بیا تابع نه دی، بیا یوازې رابطه ده. نو په دې کې تاسو وګورئ ګرانو دغه ګراف ما رسم کړی دی دغه پارابولا په شکل چې خوله یې پاس خواته ده. دې سره زه د وای محور سره موازي کرښه رسمه کړه. فکر کوئ د ډي کرښه، د ډي کرښې دغه ګراف په یوه نقطه کې قطع کړی نو دا تابع ده ګرانو. او دې قسمت کې شته هم تابع ده هم رابطه ده، دته هم پامي. او دې قسمت کې وګورئ دغه موازي کرښه چې ده ګراف یې په 2 نقطو قطع کړی نو دا یوازې رابطه ده، بیا تابع نه ده. په دې نقطه باندې انشاءالله چې پوه شوي اوسئ. بل راځو ګرانو کو ثابت تابع ته. ثابته تابع یا تابع ثابت چې ورته وایي دا کومه تابع ده؟ دلته ګورو دوستانو هغه تابع چې درجه صفري او یو ثابت عدد اوسي، لکه وای مساوي مثبت 2. نو وای مساوي مثبت 2 نقطه پیدا کو او هماغې نه یو نقطه خط رسمو موازي د چی سره؟ موازي د x سره. یعنی هر څومره قیمتونه چې ورکو دا ګراف یا دا خط چې دی دا د x سره چې دی موازي دی. دې ته ثابته تابع وایي. بل راځو عینیت تابع ته. عینیت تابع چې د ګرانو هغه تابع ده چې د x وای قیمتونه پکې یو شان دي، مساوي دي. یعنی هر څومره قیمتونه چې x ته ورکو وای هم هغه قیمت لري، لکه مثبت 1 مثبت 1 منفي 1 منفي 2 مثبت 2 مثبت 2. او دغه ګراف دی چې دی ګرانو دا دغه ناحیه په 2 برخو ویشي چې یوه لاندې برخه یوه پاس برخه. دغه دستګاه د دیکارت په 2 برخو تقسیموي، لاندې او باندې. بل راځو قیمت مطلقه تابع ته یا تابع قیمت مطلقه ورته وایو چې دلته وای مساوي کېږي قیمت مطلقه د x. دا داسې یو تابع ده ګرانو چې منفي قیمتونه هېڅ نه اخلي، ټول قیمتونه یې مثبت دي، ځکه قیمت مطلقه منفي علامه د منځه وړي. چې دا ګراف دی مثبت قیمت ورکم نتیجه کې بېرته مثبت 1، او که چېرته مثبت 2 ورکم نتیجه کې مثبت 2، که چېرته منفي 1 ورکم بیا هم مثبت 1 ځکه خنثی منفي، او که چېرته x ته منفي 2 ورکم نتیجه د وای بېرته بیا مثبت راوځي. نو په دې شکل په 2 شاخې شکل باندې یو ګراف دا لري. متزایده تابع او متناقصه تابع. متزایده تابع په دې معنی چې د ګراف په اساس یا د قیمتونو په اساس د x په زیاتېدو سره وای قیمتونه زیات شي، د x په زیاتېدو سره د fx قیمتونه زیات شي. او متناقص په دې معنی چې د x په کمیدو سره د تابع قیمتونه زیات شي، د کم په زیاتېدو زیات شي. مثلا x کمیږي وای زیاتېږي، بیا دې ته متناقص ویو. دلته تاسو وګورئ د ګراف ته دا ګراف له دې نقطې نه همداسې پیل شوی ده، پاس خواته تللی ده. اوس که چېرته موږ دلته وګورو ګرانو اوله نقطه یې که په نښه وکړو x یو ده، د x یو په مقابل کې د وای قیمت څه شوی ده؟ fx یو. صحیح ده؟ په دې شکل یعنی دلته هم اندازه کمه ده او دلته هم یو واحد مثال په ډول. اوس که چېرته زه x2 ته لاړ شم یعنی د وای x په محور باندې ښي خواته لاړم، زیات مې کړو قیمت، نو وای ته ګوره وای هم پورته لاړو نو وای هم ورسره زیات شو. نو دې ته بیا وایو چې متزاید یعنی x یو د x2 نه کوچنی ده، نو fx یو هم د fx2 نه کوچنی راووتو چې لاندې وای قیمتونه دي پاس د x دي. متناقص ته وګورئ ګراف برعکس ده، له پاس نه شروع شوی همڅه ښکته خواته روان ده. دلته څه شی ده؟ دلته وګورئ ګرانو دغه اوله نقطه دلته ده، دغه اوله نقطې تعقیب کوي د x قیمت دلته ده x یو، د صفر نه لږ لرې دی که نه، یعنې اندازه یې کمه ده، د x په محور یې اندازه کمه ده. هم د وای په محور وګورئ fx یو د صفر نه څومره لرې شوی؟ 2 واحده. نو په دې خاطر باندې دلته x یو کم ده، fx یو زیات شوی ده. یا مثلا دلته چې کله موږ x2 اخواته ځو زیاتېږو، fx2 ښکته را روان ده صفر خواته، نو دې ته بیا موږ وایو چې دا کومه
تابع ده، متناقصه تابع ده چې شرط ما تاسو سره لیکلی ده. او په دې قسمت کې ترکیب توابع یا د توابع او ترکیب دا یو ځای کېدل دي چې په دې کې مونږ یو تابع راوړو په بله تابع کې وضع کوو. لکه مثلا د ایکس پر ځای جی وضع کوو. ګورئ د ایکس پر ځای جی وضع کوو جی ایکس تابع کې، او دې ته به موږ عمومي شکل کې اف جی ایکس، چې یا مثلا اف ایکس تابع په جی ایکس کې وضع کوي یا د جی ایکس تابع په اف ایکس کې وضع کوي. دواړو ته ترکیب د توابع وایي. د یوې تابع وضع کول په بله تابع کې. ښه، اوس راځو ګرانو مثال د اف ایکس مساوي ایکس مربع منفي او جی ایکس مساوي 3 ایکس. دا دوه تابعګانې دي. اول موږ ته وایي فوګ ایکس پیدا کړه. فوګ ایکس په دې معنی چې تاسو د اف په تابع کې د ایکس په ځای جی وضع کوئ، یعنی اف سی ایکس. اف 3 ایکس په دې معنی ګرانو دلته د ایکس په ځای مکمل څه وضع کوي؟ جی ایکس وضع کوي، چې جی ایکس 3 ایکس ده. نو اوس به راشو وضع یې وکړو. ایکس مربع د ایکس مربع په ځای ولیکه 3 ایکس کل مربع منفي یو خپله 3 ایکس مربع مې کېږي 9 ایکس مربع منفي یو. نو فوګ ایکس کېږي 9 ایکس مربع منفي یو. او ګوف ایکس یا جی اف ایکس ورته وایي، یا په دې معنی چې د جی په تابع کې اف ایکس وضع کړه، د جی په تابع کې د ایکس پر ځای اف ایکس وضع کړه. نو د جی تابع څه ده؟ 3 ایکس ده. 3 په خپله ولیکه، د ایکس په ځای ولیکه ایکس مربع منفي یو. نو په دې خاطر مونږ لیکو 3 خپله ایکس مربع منفي یو، چې دلته دغه 3 مونوم ضرب په باینوم کې دی په اصطلاح دوستانو، چې دا موږ د دواړو حدو سره ضربو او کېږي 3 ایکس مربع منفي 3. انشاءالله چې په مهمو ټکو پوه شوي اوسئ ګرانو لیدونکو. د 10م صنف د ریاضي د مضمون لومړی لوست او ډېر اساسي او مهم موضوعات تاسو ته تدریس شول. تر بل درس مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.